د ډیر سفر کولو وروسته د ملګرو په بایکو کې پټرول پر ختم کېدو نو یو پټرول پمپ مخته ودرېدل. د پټرول راچل کېدو وروسته سفر برته شو سول مریو خواته. په لارې کې مې هغه ځای هم ولیدی چې وریځ زموږ پر سرو باندې ګرځېدله. نری نری باران به هم را باندې وسلو. دې وریځ دغه ټوله درختې او غرونه نیولې ول. ژوند هم یو سفر دی او د دې سفر لار همیش یو شان دی نه. یو ځای طوفانونه، یو ځای به بارانونه او یو ځای به تیاری، او په دې لارې کې به همیش تاله مخته ستړي هم راځي. تا به دا سوچ چې د دې ستړو له وجې به زه مخته تګ نه وکړم، خو یاد ولره دا ستړي د دې لپاره نه چې تا د تګ څخه راوګرځي، دا د دې لپاره چې تا نور مضبوطه کړي. چله خیر، اوس په دې ځای باندې ودرېدلو. ویډیو جوړوئ څه؟ ویډیو دا پښتانه دي. دا دلته وروره ورځې خرڅې کم پلاو خرڅوئ؟ پلاو کابلی پلاو دی جی. کابلی پلاو ازوان پلیټ په څو؟ پلیټ 150 هم دي، 200 هم دي. یو نیم سلو 200. یو نیم سلو 200. پښتو وایم د مری ټاپ ته چې راوختل نو د دې ځای ویو ډیر زیات خوندور. دا وریځ ټوله لاندې په ځمکه باندې ګرځېدی. داسې معلومېدی لکه چې دا ځای په اسمان کې الله جوړ کړی، لوړه هم وریځ او لاندې هم وریځ. د دې ځای څخه ډیر مشهور ځایو ته لارې وتې لکه مال روډ، نتیه ګلي، ایوبیا او نور هم مشهوره ځایونه. دلته د یو پښتون ورور څخه کابلی پلاو خوړلو وروسته پر مخ تګ شروع سولو. د لارې په دې سفر کې و تاسو ته ښه خبره هم وکړم. کامیابی راز دا نه دی چې ته یوازې خوبونه ویندې. خوبونه خو هر یو ویندې، خو اصل کامیابي و هغه ته میلاویږي چې دا خوب پوره کېدلو لپاره دی شپه او ورځ پر ځان باندې زور راولي، او په لاره کې چې هر ستړی، هر مشکل راځي دا د خپل طاقت وګڼي. د نړۍ کامیاب خلک راواخله، هغه که ساینسدانان وي، لیډرز وي یا بزنسمین وي. د دوی په ژوند کې هم مشکل راځي، خو دوی دغه ستړي او مشکل خپل کمزوري نه ګڼي، دا خپل طاقت ګڼي. د ډیر سفر کولو وروسته مخته یو لویه چڼایي وله چې پر دې باندې موټران سم نسو خته، ټوله داسې په لین کې ولاړ ول. زموږ د ملګري ابوبکر بایک هم ګرم سوی ول. نو دالته موږ ودرېدل. د روډ وغاړې ته مې د لوګر یو ماشوم ویل دی چې د پلاستیک څخه جوړ سوي شان یې خرڅول. چیش؟ خبر نه پوهېږم. پښتون یې؟ کوم ځای؟ افغانستان. ها؟ افغانستان. افغانستان یې؟ دلې اوس یې؟ دلته نه اوسم، دا ښیمه. دا یې ځای؟ دا ځای باد ایسېږي، زه ځای نه یم. شاید ځای دې باد ایسېږي. افغانستان کوم ځای؟ لوګر. لوګر یې؟ دلې دلته چیرې اوسې دغه؟ چغلۍ کې 2 میاشتې هم دلته پاتې دی. برته ځئ؟ او وای ای په څو خرڅوې؟ په 50. 500 روپۍ باندې؟ ته وده یو به اوس درڅه واخلو. لوګر دې یادېږي؟ مولانا ماما کشکې ماړی. ها؟ کشکې ماړی هلته. کشکې ماړی بیا چیشته؟ ولې هلته ښه ځای ده که نه؟ نو څه وخت ځئ؟ واخه دا سل پې ونیسه. څه وخت ځئ نو؟ 2 میاشتې بعد به ځو که نه؟ ستا نوم چیشته؟ یو میاشت بعد یا 4 ورځې بعد ټیم به راکړي. ښه، دا ځوان چې دی د لوګر دی، ستا نوم چیش دی؟ جلال. ستی په لوګر کې ښایسته ځایونه شته؟ هو، دومره ښایسته دي. کوم ځایونه دي؟ کوم ځایونه دي؟ افغانستان کې دومره ماته نه ده معلومه. دلته تی تنګه یې؟ دلته تی تنګه یې؟ دوی؟ هو. ولې نه؟ څه درته وایي؟ خنزاوي چې سړی په لار روان دی، امر هستی پې نه جاو. څه وایه؟ دا پولیسان درته وایي کار څوک؟ پولیسان درته وایي کار څوک درته وایي؟ هر یو چې دی روان یم زما په لار یم، دی روان یم زما په لار یم ده. څه وایه؟ زور ته دی تا لاره نه ده. پلار دې کار کوي؟ هغه چیش کوي؟ هغه پلار ستا پلار چیش کوي؟ هغه قالینې خرڅوي. ښه، نو لوګر له چې درسم بیا مې خدمت کوې؟ میلمستیا مې کوې؟ څه وخت ځې؟ یو 2 میاشتې بعد. ښه، دی وایي 2 میاشتې بعد موږ لوګر ته ځو. وایي دا ځای خوند نه راکوي، وایي دلته مې تنګوي. نو مالې بس بیا زه خپله لوګر له ځم. ارشد دا صحیح دي، اوس ولاړم. ښه، ستی لوګر کې کلي نوم چیش دی؟ چرسیه. چرسیه د کلي نوم یې دی. ما دی به هلته زه چکر در ووهم. دا د لوګر ماشوم دلته د شان یې خرڅول. ارشد هغه دی ولاړ دی.
مر سم مخ ته ولاړی نو اوس زه هلته ورځم داسې دی باړیا مري دا هغه ځای دی ښار دی دا د مري یو کوچنی ښار دی دا دی دی مې هم کې راوست